سلامونه ملګرو قدرمنو الیکشن شوی دی او د الیکشن نه پس بله مرحله د حکومت د جوړولو پاکستان کې د حکومت د جوړېدو دغه طریقه څنګه دا حکومت څنګه جوړیږي دویمه خبره دا ده چې د ریزرو سیټس چې مخصوص نشستونه یا څوکۍ ورته ویلی شي چې هغه شپېته د ښځو لپاره دي او لس اقلیت لپاره دا به ریپاټو کې په کوم ډول باندې یا په کومه طریقه باندې تقسیمیږي او دریمه خبره دا ده چې پی ټی آی چې په دې پیرې د آزاد امیدوارانو په حیث باندې الیکشن ګټلی دی آیا د دوی به په دغه ریزرو سیټ کې حصه رسي او که نه به رسي او بله خبره دا ده چې اوس کوم د 2023 ټاکنې شوي دي او کوم نتایج مخې ته راغلي دي څنګه منظرنامه جوړه شوې ده نو اوس په حکومت د چای وزیر اعظم به د چای نو په دې ویډیو کې په دې ټولو باندې نمبر باندې خبره کوو اول چې حکومت څنګه جوړیږي نو ګورئ د پاکستان قومي اسمبلی چې ده نه په هغې کې ټوټل سیټس چې دي نه هغه دي 336 یعنی 300 او شپږ دېرش په دې کې لس چې اقلیتونو دا لرې شو او شپېته د ښځو ده پاتې شو 200 شپږ شپېته دا 200 شپږ شپېته چې دي ته جنرال سیټس وایي جنرال سیټس نه څه مطلب دی چې ګورئ دا ملک په 200 شپږ شپېته حلقو کې تقسیم دی د NA1 چترال نه والې د NA 266 ګوادره پورې د دې نه 266 MNAs جوړیږي دې پیرې چې د NA8 باجوړ نه الیکشن نه دی شوی نو پاتې 215 شو اوس که په دې کې کلیر کټ میجارټي یو پارټي واخلي نو بیا خو ډېره اسانه طریقه ده هغوی ته د مخلوط حکومت د جوړولو څه ضرورت نه وي هغوی نورو پارټو سره د بارګیننګ هغه ضرورت ورته نه وي اجت ورته نه وي که یو پارټي ورسره په خپله رضا باندې یو ځای کېږي یا دوی یو ځای کول غواړي نو خو ډېره ښه ده ځینې یوازې باندې حکومت جوړولی شي خو که چېرې داسې وشي چې یو پارټي هم میجارټي وانخلي لکه څنګه چې دې پیرې شوي دي نو بیا د هغې نه پس دغه لین دین شروع شي او د ورکړه راکړه خبرې شروع شي نو په لومبي نمبر چې کومه پارټي راغلي په دویم نمبر چې کومه پارټي راغلي نو هغوی بیا دا کوشش شي چې د دوی حکومت جوړ شي د دوی وزیر اعظم راشي نو هغوی بیا ځان سره د وړې پارټۍ یا آزاد کنوینس کوي او ځان سره یې رایوځای کوي نو دې پیرې هم دغه شان حال دی اوس پاتې د ریزرو سیټ خبره شوه نو ګورئ چې کومې پارټۍ په قومي اسمبلی کې څومره سیټس ګټلي دي د هغې په پروپورشن باندې د هغې په تناسب باندې به په دغه شپېته د فیمیل سیټس او لس د مینارټي سیټس چې دي نو په دې کې به د هغې حصه رسي لکه تقریبا 9 سیټونو پسې 2 د فیمیل سیټس رسي یعنی چې مسلم لیگ نون دې پیرې او یا سیټس ګټلي دي نو د دوی به اوس په دغه فیمیل سیټس کې تقریبا 15 سیټونه رسي نو د مینارټي هغه خو لس سیټس دي نه کم دي نه په دې وجه باندې هغه تقریبا یو کم 13 یا 13 سیټونو پسې یو سیټ رسي اوس د پی ټي آی دې پیرې په دغه ریزرو سیټس کې حصه کېږي او که نه کېږي نو هغه دا ده چې صرف نن ورځ یا سبا ورځ دي د آزادو امیدوارانو لپاره په قانون کې دا خبره ده چې دوی به 3 ورځې کې دننه یو پارټۍ سره یو ځای کېږي او که د آزاد حیثیت باندې پاتې کېږي نو هم پاتې کېدی شي خو بیا دغه ده چې د ریزرو سیټس کې به حصه نه رسي نو پی ټي آی ته اوس د ټولو لومبی چې کوم کار کول دي نو هغه دا دي چې څنګه دوی د الیکشن نه مخکې هم ویلي چې موږ به یو وړه پارټۍ چې دا هغې سره به یو ځای شو او د هغې انډر بینر به موږ ځان به لکه یو پارټي جوړه شي او بیا به زموږ په ریزرو سیټس کې حصه ورسي نو اوس چې دې پیرې الیکشن شوی دی نو دې پیرې د الیکشن نه پس لکه مخامخ څه ښکاري چې څوک په حکومت جوړوي د چا به وزیر اعظمي نو ګوره یوله خبره خو دا ده چې پی ټي آی د ټولو نه زیات سیټس ګټلي دي نو حق خو د هغې کېږي ځکه چې منډیټ ورسره دی خو پاکستان کې چې کوم دی نو حق د چا کېږي یا منډیټ چا سره دی د دې خبرو پروا یو پارټي نه کوي نو چې کله دا نه کوي نو اوس مسلم لیگ په خپله کوشش کې دی چې هغوی وایي چې زموږ به وزیر اعظم وي زموږ به حکومت وي او بل طرف ته پی ټي آی په خپل کې ده نو اوس اصل کې خبره دا ده چې په دې حال کې پیپل پارټي چې کوم دی د پیپل پارټۍ سټیټس چې کوم دی نه هغه داسې مضبوط پوزیشن ته هغوی راغلي دي چې د دوی د بغیر حکومت نشي جوړولی دغه پیپل پارټي که پی ټي آی سره ځي نو پی ټي آی حکومت جوړوي دغه پیپل پارټي که مسلم لیگ سره راځي نو مسلم لیگ حکومت جوړوي نو که پی ټي آی سره ځي نو بس بیا خو د پی ټي آی حکومت ته یو لکه منظرنامه داسې جوړیږي دا دویمه منظرنامه داسې ده که چېرې بیا دی مسلم لیگ سره ځي بس دا خو بیا پی ډي ایم 2 شو خو که چېرې دا پی ډي ایم 2 جوړیږي نو دوره په اسانه باندې اوس پیپل پارټي هغې ته تیاره نه ده څنګه چې هغې کې تیاره شوې وه ولې ځکه چې ما تاسو ته وویل هغوی اوس سټرانګ پوزیشن دی او د هغوی نه بغیر اوس څوک حکومت نشي جوړولی نو د هغوی د هغې خپل سټرانګ پوزیشن د وجې نه مسلم لیگ ته هغه ورځ په میټینګ کې په پیپر باندې خپل ډیمانډز لیکلي دي ډیمانډ څه دي نو ډیمانډز ګورئ دا دي چې وزیر اعظم به شهباز شریف شي لکه څنګه چې په پی ډي ایم کې ولې به شهباز شریف شي نواز شریف ولې نه کېږي نو هغه خبره لا د هغوی په کور منځ کې راکېدی شي نواز شریف وزیر اعظم شي خو دوی د الیکشن نه مخکې دا صلاح کړې وه که چېرې مسلم لیګ کلیر کټ میجارټي ترلاسه کړه یا 2/3 میجارټي واخیسته نو بیا به نواز شریف وزیر اعظم وي او که چېرې نه داسې مخلوط حکومت جوړېږي نو بیا نواز شریف وي چې زه انټرسټډ نه یم بیا به شهباز شریف وزیر اعظم وي هغه ورځ په میټینګ کې دا خبره وشوه چې لکه وزیر اعظم به د مسلم لیګ نو وزیر اعظم به د مسلم لیګ
خو پی ډی ایم کې خو وزیر خارجه بلاول وګڼه دې کې به وزیر خارجه بلاول دی یا نه دی هغه جدا خبره ده صدر به وي زرداری ورسره او د سینټ چیرمن چې کوم دی هم د پیپل پارټای او امپورټنټ منسټریز چې کوم دي هغه کوم پی ټی آی پیپل پارټای لا پوره ایسه ورکوي د چې هغه پیپل پارټای نه صفا ظاهر خبره ده چې وزیر خارجه چې کوم دی هغه تقریبا هغه وړي نو دای ورته ویلي دي وکه تاسو دې ته نه تیاریږئ نو بیا داسې خبره ده چې بیا به تاسو داسې وکړئ چې موږ به تاسو په پنجاب کې سپورټ کوو تاسو به وزیر اعلی تاسو به موږ په بلوچستان کې سپورټ کوي زموږ به الته وزیر اعلی ځکه چې په بلوچستان کې پیپل پارټای د ټولو نه زیات سیټس ګټلې دي تاسو کې به داسې کار وکړو چې بلاول به وزیر اعظم شي او صدر به نواز شریف شي نو دا که تاسو دې ته غاړه کېږدئ نو ګورئ زه تاسو ته یو ځل بیا دا وایم ګورئ یا به وزیر اعظم د مسلم لیګي خو صدر به د پیپل پارټای یا به وزیر اعظم د پیپل پارټای او صدر به د مسلم لیګي نو او د پنجاب حکومت په د مسلم لیګي او د بلوچستان حکومت په د پیپل پارټای او نو د درې واړه ځای کې به یو بل سره د کشان اتحاد وکړو او د پنجاب کې چې کوم دی نه پنجاب کې مسلم لیګ ډېر زیات سیټ ګټلې دي خو بیا هم د حکومت د جوړولو لپاره لږ سیټس ولا پکار دي او هغه لږ سیټس چې کوم دي هغه پیپل پارټای سره دي نو د دې هلته کې په هغې لږ سیټس کې لس سیټونه چې کوم دي هغې کوم کار شته نو مخامخ لکه د کشان اوس هغه لارې دي چې ممکنه چې دا موږ ته ښکاري څه چې جوړېږي په خپله به په دوه ورځې کې کلیر شي د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ د الله په امان